سلامونه او نیکې هیلې قدرمنو لیدونکو تاسو ته ښه راغلاست وایم د فوتوشاپ دغه زده کړې سلړۍ ته. درنو لیدونکو لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ د ګرافیک ډیزاینینګ او د ګرافیک ډیزاینر کېدو له اساساتو څخه هغه هم د فوتوشاپ زده کړه ده. که چیرې موږ او تاسو غواړو یو ښه ګرافیک ډیزاینر شو یا وشو کړای د خپل سوشل میډیا یا هم ټولنیزو رسنیو او ترڅنګ یې وشو کړای د مختلفو بنرونو، اعلاناتو او اشتهاراتو د ډیزاین کولو باندې پوه شو او وشو کړای ښه ډیزاین ترسره کړو، نو موږ او تاسو لپاره اړین ده تر څو د فوتوشاپ په اساساتو باندې او په کلي ډول سره فوتوشاپ سره موږ او تاسو بلدتیا ولرو. ګرافیک ډیزاینینګ مختلف سافټویرونه لري مګر فوتوشاپ یې اساس جوړوي. که چیرې موږ او تاسو فوتوشاپ باندې پوه شو موږ او تاسو کولی شو چې مختلف نور سافټویرونه چې د اډاپ پریمیر یا اډاپ السټریټور یا هم داسې نور سافټویرونه دي چې د ویډیو ایډیټینګ، د لوګو جوړولو او داسې نورو موضوعاتو دپاره استفاده کیږي، موږ او تاسو بیا هغې سره په اسانۍ سره کولی شو بلدتیا ترلاسه کړو. که چیرې موږ او تاسو په فوتوشاپ باندې پوه شو نو پر همدې اساس ما غوره وګڼه تر څو تاسو دپاره د فوتوشاپ دغسې یو لړۍ جوړ کړم چې هم په جامع ډول سره وشو کولی موږ او تاسو زده کړو دغه سافټویر او وشو کړای په راتلونکي کې ښه ډیزاینونه او په ټولنه کې وشو کړای ځان لپاره داسې یو مقام یا جایګاه ترلاسه کړو چې بغیر د دې څخه چې له کومو ستونزو سره مخ واوسو او وشو کړای ځان لپاره دنده پیدا کړو. ځکه فوتوشاپ له هغو سافټویرونو څخه ده یا هم ګرافیک ډیزاینینګ له هغه برخو څخه ده چې ډیری کمپنۍ، مؤسسات، شرکتونه غواړي د خپل اعلاناتو د جوړولو لپاره او وشي کړای داسې یو ګرافیک ډیزاینر له ځان سره ولري چې د یو دپاره ډیزاین وکړي او دوی خپل اعلانات مخته یوسي. په اوسني عصر کې که چیرې موږ او تاسو وګورو ګرافیک ډیزاینینګ یا هم خپله کمپیوټر برخه په کل کې ډیر د وظایفو په موندلو کې له خلکو سره مرسته کوي او ګرافیک ډیزاینر بیا خاصتا هر کمپنۍ، هر شرکت غواړي چې یو ګرافیک ډیزاینر د خپلو اعلاناتو د جوړولو لپاره ولري. نو بنابراین زه هم غواړم چې په دغه درسي لړۍ کې د فوتوشاپ له مختلفو برخو سره د آشنا کېدلو لپاره تاسو سره ویډیوګانې جوړ کړم. ما سره په کمپیوټر کې فوتوشاپ 2023 ده. فوتوشاپ خپله که چیرې موږ او تاسو ورته وګورو مختلف ورژنونه لري مګر له 2020 څخه پورته ورژنونه ټولې غوره دي او ډیر اسانتیاوې لري. موږ او تاسو سره مرسته کوي د مختلفو پروژو په جوړولو کې. نو پر همدې اساس که چیرې تاسو 2020، 21، 22 یا اوس چې موږ او تاسو په دغه کمپیوټر کې ما سره 2023 ماډل ده تر 26 ماډله پورې موږ او تاسو په بازار کې موندل کېږي، ولې د 20 ماډل څخه وروسته چې تاسو هر یو ولرئ د ټولو کار او د ټولو همغه طریقه یو ډول ده. نو بنابراین ما هم 2023 ماډل څخه په استفادې غواړم نو تاسو سره په دغه برخه کې د فوتوشاپ زده کړې تاسو ته ترتیب کړم. نو که چیرې تاسو غواړئ چې فوتوشاپ ته لاسرسی پیدا کړئ تاسو کولی شئ د کروم له لارې یا ګوګل کروم له لارې دا هم ډاونلوډ کړئ. کولی شئ انټرنټ له لارې که چیرې تاسو انټرنټ ته لاسرسی لرئ تاسو کولی شئ چې د ګوګل څخه هم ډاونلوډ کړئ او که چیرې نه غواړئ په اسانۍ سره ورته لاسرسی پیدا کړئ تاسو کولی شئ چې د مختلفو سافټویر خرڅلاو ځایونو څخه تاسو وشو کړئ فوتوشاپ ته لاسرسی پیدا کړئ او ډاونلوډ کړئ. که چیرې تاسو راشئ ګوګل کې او براوز برخه کې تاسو اډوب فوتوشاپ باندې کلیک وکړئ یا سرچ ورکړئ تاسو لپاره دغسې لینک راځي او تاسو کولی شئ چې بیا د هغه څخه تر ټولو اوچت یا تر ټولو جیک ورژن ډاونلوډ کړئ او ورنه استفاده وکړئ. خو یو څه چې تاسو ته باید په یاد وي هغه قدرمنو لیدونکو چې که چیرې ستاسو د کمپیوټر ګرافیک لوړ نه وي یا هم ډیډیکیټډ ونه لرئ نو تاسو کولی شئ چې دا ټیټ ورژن یې انتخاب کړئ. که چیرې تاسو بانکي اکاونټ لرئ تاسو کولی شئ دا په پیسو په بدل کې هم ترلاسه کړئ او
او که چیرې بیا اکاونټ نه لرئ یا غواړئ چې له ساده کرک شوي څخه استفاده وکړئ فري ټریل نه استفاده وکړئ او بیا دا کرک کوئ او که چیرې تاسو په کرک کولو باندې نه پوهیږئ بیا تر ټولو غوره ده هماغه ده چې تاسو کولی شئ له سافټویر خالصو ځایونو څخه یې لاسرسی ورته پیدا کړئ او خپل کمپیوټر کې د ډاونلوډ کړئ. قدرمنو لیدونکو په دغه درسونو په بهیر کې به موږ او تاسو د مختلفو ابزارو او وسایلو څخه به ګټه پورته کړو او د هغې سره د استفادې مواردو باندې پوه شو چې په لومړي مرحله کې زه به د انټرفیس څخه پیل کړم په راتلونکي درسونو کې انشاءالله که در افرزاوه د انټرفیس څخه یې پیلوم بیا ځو مختلفو پروژو ته او دغلته له ټولز څخه او وسایلو ابزارو څخه استفاده کوو او ټولو موارد سره انشاءالله موږ او تاسو آشنایي پیدا کوو او بعد د هغه نه موږ او تاسو یو څه پروژې به ترسره کړو او ورباندې به پوه شو. خو یو څه چې اړین ده هغه دا د قدرمنو لیدونکو چې تاسو تمرین که چیرې تاسو غواړئ ګرافیک ډیزاینر شئ یا ښه ډیزاینینګ وکړئ نو تاسو لپاره اړتیا دا ده چې تاسو وشي کړئ ډېر تمرین وکړئ. نو پر همدا اساس ما یو تلګرام چینل هم جوړ کړی ده چې هغه پروژې یا هغه فایلونه یا هغه تصاویر چې زه پکې کار کوم هغه هلته اپلوډ کوم او په ډسکریپشن د هماغه ویډیو کې مثلا په دغه ویډیو کې تاسو سره د تلګرام چینل هماغه لینک شریکوم تاسو هم پکې ګډون وکړئ نو بیا هر هغه تصاویر یا هر هغه فایلونه چې په راتلونکو درسونو کې موږ او تاسو به ورسره سروکار ولرو کولی شو چې بیا تاسو د هماغه ډسکریپشن برخې له لارې ډاونلوډ کړئ او هماغه تمرینونه ترسره کړئ. نو د دغې ویډیو حجم نه غواړم چې ډېر لوی شي له تاسو څخه په آخره کې هیله کوم تر څو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره شریک کړئ. تر راتلونکي درسه پورې ښه چاره ښه وخت. سلام.